درنو لیدونکو نو موږ به ویل چې لاسي صنایع او لاسي صنایع نو اوس صحیح د لاسي صنایعو ته راورسېدلم که نه نو حاجي صاحب اول که دا راته ووایه چې نوم دې څه دی رښتیا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر نجم الدین د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شنګرګل د کلي اوسېدونکی یم او د مومن شینواري په نوم یو شرکت زما ورور دی، د هغه تخنیکي مسؤل یم. ښه حاجي صاحب دا د څه شي لپاره دی دا پوښ؟ دا پوښ دا بالښتونه دي د ډبل بیډ دپاره بالښتونه دي، دا لاسي جلو کې دا مختلف شیان موږ جوړوو. دا ګیلم دی، دا ګیلمونه جوړېږي، دا غالۍ ده چې دغه څخه جوړېږي، بیا دغه بیکونه ته جوړېږي، دا مختلف شیان چې پاکونه جوړېږي، غالۍ دي، ګیلمونه دي، ټول شیان مختلف شیان موږ جوړوو. چې دا کوم شیان لګېږي دا ټول ستاسو خپل لاسي؟ دا ټول الحمدلله زموږ خپل لاسي جوړ دی، زموږ خپل لاسي نه وخت دی، خپل لاسي دغه دی. دې ستاسو بیا فابریکه کوم ځای کې ده؟ زموږ فابریکې چې موږ د پرمننت دایمي سنټر لرو په شیګل ولسوالۍ کې دي، څوکۍ ولسوالۍ کې دي، خاص کونړ ولسوالۍ کې، نارنج کې دي او داسې نورو ولسوالیو کې موږ غواړو چې دا دایمي سنټر زیات کړو، د دې کې خلک په کار کوي. تاسو د دې لپاره یو مستقیما یو ځای ټاکلی وی لکه مطلب داسې یو ځای او دې لم کاریګر مطلب سهار راتللی بیا ماسپښین یا ماښام تللی داسې یو سیستم که تاسو برابر کړی وی هغه ښه نه و؟ همداسې زموږ د دې لپاره مختلف کټګورۍ باندې موږ خلک ټاکلي، هغه ساحو کې چې زموږ کاریګر زیات دی، ورو ورو رشد کوي، توشیر کېږي، زیاتېږي، نو په هغه کې هم موږ دغه کوو، دایمي سنټر جوړوو. کوم ځای کې چې کم وي نو موږ دلته موږ خپل دفتر لرو، د محبس په ساحه کې دی، هلته دفتر دی، خلک هلته راځي، کاریګر دغه منتخب مواد ورکوي، کورو ته وړي، هلته یې جوړوي او دغه کوي. دا یو بالښت په یو کاریګر په څومره ټیم کې جوړولی شي؟ دا یو بالښت یو کاریګر چې کوشش وکړي په یو 2 ورځو کې جوړوي ده. او د دې یو بالښت بیا قیمت څه دی؟ د دې یو بالښت موږ د خپل وطنوالو لپاره، دا خو زیاتره د خارج ته صادر کېږي، خو موږ د خپل وطنوالو لپاره 200 افغانۍ ټاکلي وو. د یو بالښت. حاجي صاحب د ازادۍ د اتل شاه غازي امان الله خان یو عکس هم تا جوړ کړی دی، ډېر خوند یې ماته راکړی دی. دا عکسونه هم تاسو بیا همدلته خپله جوړوئ؟ دا ټول موږ خپله جوړ کړو، دا موږ رنګاویزي کوو، ډیزاین کوو، خپله جوړوو. یو څوک د مطلب آرډر خپل شخصي درکړي چې ماته داسې یو عکس جوړ کړي؟ بالکل، هر قسم آرډر راکړي، هر قسم نقشه راکړي، هر شی راکړي، موږ خپله ډیزاین کوو. موږ پورې سیستم لرو کمپیوټر کې، موږ دا کوو، بیا رنګاویزي کوو او د خپل ذوق مطابق، د مشتری د ذوق مطابق شیان موږ جوړوو. څومره مصارف راځي؟ د یو عکس باندې مصارف چې زموږ خپل مصارف تقریبا $200 پورې راځي. یو باندې په نشته طبیعي رنګونه دي، دا خو موږ د چارمغزونه، د انارو نه دا شیان جوړو، د بوټو نه جوړو، دا ټول نیچرل دي. دا ته کوم تولید ویني زموږ تولید دا ټول طبیعي نیچرل دی، دغه هیڅ نشته، صرف بشري قوت کې استعمال شوی دی. په دغه د کارمندانو تا ویل کنه چې ما سره کسان کار کوي، ستا سره په یو کارخانه کې چې تا ویل زه وړې کارخانې لرم کنه، په یو کارخانه کې څومره کسان کار کوي؟ الحمدلله ما سره ټول کونړ په سطح باندې موږ سره تقریبا 300 پورې کاریګر کار کوي، چې په دې کې 220 کسان چې دي د دې وسپینې په برخه کې چې دا تارونه جوړوي، دا ټول زنانه کار کوي، او دا باقي پاتې چې دي دا هم زنانه دي، خو دا بیا غالۍ جوړوي، دا شیان ترې جوړوي. همدغه پوښتنه ما هم کوله چې په دې شیانو په جوړولو کې بیا نارینه ډېر دي که ښځینه ډېر دي؟ دا 90% زنانه دي، 90% زنانه دي. دا 3% چې کوم نارینه دي دا په موږ دفترونو کې استعمالوو، په تخنیکي مسؤلان چې کوم کارونه چې زنانه نشي کولی، د شاخه کارونه چې په دې کې کوم دي هغه بیا نارینه په مخ وړاندې وړي. او دغه سره بیا نور داسې مطلب نوي کسان تاسو روزئ؟ هو دا موږ دا خو دې لپاره کړي موږ چې ساکي چې موږ درب پرمننت دایمي سنټر جوړ کړی وي، دا کې کوم خوار غریب خلک وي هغه راځي، بې روزګار خلک هغه ته موږ کار زده کوو، او بیا 3 میاشتې 5 میاشتې چې موږ کار وکړي دغه نه وروسته بیا موږ دغه کوو، دې ته خپله کارګاه لګوو، هغه ته موږ شیان ورکوو، خام مواد ورکوو، او څنګه چې بیا د متر په اندازه باندې ته موږ مزدوریان ورکوو. یو کس چې کوم کار کوي ورځو ته تاسو کنه د ورځې په $100 ورکوئ، که د یو غالۍ چې یا جوړه کړي یا یو پوښ جوړ کړي د دې په $100 ورکوئ؟ نه، د غالۍ عموما قانون داسې دی چې هغه ته د متر مربع په اندازه باندې اجره ورکول کېږي، د متر په اندازه باندې. متر مربع څو؟ یو متر مربع چې دا موږ د 300 افغانۍ نه شروع ده تر 50 افغانۍ پورې موږ مزدوري ورکوو، مختلفو کوالټیانو باندې کوو، چې بدل کوالټي. بدل کوالټي نه دي. ډېره زیاته مننه. تاسو نه